دا یوه ویډیو دوستانو در سره شریکه کوم پر سکرین باندې دا وګورئ لغه نه بعد به بیا خبرې پر کوو. د شهید نوم یې رایاد کړئ وایي فلانی دی. ما ورته ویل دې اجاڼۍ ته خو زه یو وارې مخکې ورغلی یم، د یو شهید د جنازې سره تللی یم، یار مې خبره کړې ده د خدای بندګان. بیا ولې ما ورولئ؟ وایي نه ته به ځې خامخ. ما ورته ویل صحیح ده. د هغه میلمه مولوي صاحب لنګوټه مې وتړل، سره ولاړو چې هلته ورښکاره سوم، موټران مې ودرول. پر دروازه پر ګیټ چې زه ورننوتم د باندې موسم و، سترخان اوار و، هغه اجاڼۍ ناسته وه، یو زوی یې بغل ته ناست و، دا نور واړه واړه لمسیان یې ورسره ناست و، سترخان اوار و، ډوډۍ یې خوړه. دا زموږ د افغانانو زندګي ده. ګوري چې څنګه یې سترګې په ما باندې ولګېدې، وایي په خیر راسې د ها خوا یې راږغ کړه. ما ویل انشاءالله په خیر راغلی یم. اخروي به هم خیر وي، دنیوي به هم خیر وي انشاءالله. زه رالم، وایي راځه ډوډۍ ته، سترخان اوار دی. زه بغل ته کښېنستم، ستړیا مسې مې ورته وکړه. وایي څنګه په دې توره شپه راغلی؟ په دې وخت کې هغه ډله طالبان هم راننوته سرای ته. ما ورته ویله چې داسې راغلم اجاڼۍ ستا زوی شهید سوی دی، ډرون ټک پر وکړي، په شهادت یې ورسوه. یو ګړی یې ساه ونیوه، دسترخوان یې داسې پورې واخی د ځانه سره. ما چې فکر وکړي سترخوان دا ماشومانو ټولاوي. هغه اجاڼۍ ما ته وایي پرون مازدیګر ما خبرې ورسره وکړې په ټلیفون کې، څنګه شهید سو؟ ما ویل دا ستا وروستنۍ خبرې وې، بیا یې نه در سره کوي په دنیا کې خبرې. بیا یې زه د دې کالو در دې بټن ونیوم. ما ته وایي چې د دې زوی مې دوې لوڼې پاتې دي، کوچنۍ لوڼې پاتې دي، هغه څه به وکړم؟ ما ویل د هغې کفالت الله پاک کوي. الله تعالی قادر مطلق ذات دی، هغه به الله پاک درته ساتي. په دې وخت کې زه راولاړ شوم چې کتل مې د هاخوا هغه د شهید کونډه دا د پلار کره کللې وه، هلته یې موټر پسې بیولی و، هغه یې راوست. هغه چې راوسته موږ د سرای سیحن ته رالو، موټر هم ودرېدی، موږ راتېرېدو، هغه بیبي په چادري کې راشوه سوه. هغه دوې وړې وړې ماشومان نجونې ورسره راشوه سوه. هغه زنانې اسمان ته وکته، و یا الله بیا دې کونډه کړم. دا طالبان یې ولیده، مجاهدین یې ولیده. مجاهدین زړسوان دي خلک دي. په دې سرای کې داسې شور د ژړا جوړ سو، هغه ماشومان یې وبېرېدې، مور یې در چادرې ونیوه، موره څه شي دی، موره څه شي دی. هغه ورته وایي تاسو یتیمان یې سواست، تاسو پلار شهید سوی. ګورئ مجاهدینو په الله قسم که موږ خیانت وکړي، دا وړې ماشومانې به هم د الله په حضور کې موږ رانیسي در کالو در ګریوانو، او که موږ خیانت وکړي دا شهیدان به مې هم در ګریوانو او در لمنو نیسي د الله تعالی په حضور کې، چې ولې مې زموږ د وینو سره خیانت وکړي. ګورئ که چا د اسلامي امارت په سب کې خیانت وکړي، په الله قسم چې شهیدان به موږ ګریوانو ته لاس را اچي. د اسلامي امارت په سب کې که هر چا غداري وکړه، هر چا اخلاص نه پکې وکړي، خیانت یې پکې وکړي، الله بیا په دنیا کې هم رسوا کوي. دا ډېر مظلوم امارت دی، د دوو امیرانو راپاته یتیم امارت دی. ګورئ الله رب العزت دې فاضلانو ته ښه علم ورکړي. فاضلانو ته وایم زموږ سره داسې فاضل و، داسې د دورې د اختتام د دستربندۍ ورځې وه، ګلونه ور په غاړه سوه. کور ته چې ولاړ یوه میاشت بعد ما ته راغلی، ما ته وایي ډېره د خوشحالۍ ورځ وه، پر ما داسې ورځ نه ده راغلې لکه دستربندۍ ورځ. خو عجیبه په غم بدله سوه ورځ. وایم څنګه غم؟ وایي چې کور ته ولاړم، کوټه کې کښېنستم،
ټولو خلکو روغبړه سره وکړي، کلیو والا روغبړه سره وکړي، قریبان راغلي وه هغو روغبړه سره وکړي. اواز وسو وایي مور دې ولاړه ده، وایي راسه. زه چې ورغلم خالګانې دي، خوندې دي، ټولو خوږې را باندې وپاشلې، ګلان یې په غاړه کې راواچول، خونې ته یې بوتم کښېنولم. چې کله کښېنستم یوه کوچنۍ ورېره مې ده هغه راغله، پر زنګانه یې لاس را کښېښوی، وایي کاکا تا لنګوټه وتړه. ما ورته وویل هو. وایي زما پلار څه هغه څه شو؟ پلار یې 8 میاشتې مخکې په شهادت رسېدلی. وایي ما په غېږ کې را ټینګه کړه. نو تاسو چې کور ته ورسئ ستاسو قریبان خو به خوشحالي کوي، خو د شهید یتیمان به هم دا وایي چې زما پلار به هم نن فاضل وایي فارغه سوی به وایي. د هغه یتیمانو قدر وکړي د الله په خاطر چې درسه زهیر نشي. الله رب العزت دې ستاسو ته ښه علم درکړي، تاسو ته مبارکي وایم د مدرسې. دوستانو دا بیان به تاسو کتلی وي. یقیني افغانستان له دا رنګه ستونزو سره مخ، له دا رنګه حالاتو سره مخ. په افغانستان کې اوس داسې یو نظام ده، په افغانستان کې اوس داسې یو امنیت الحمدلله چې نه څوک پکې شهید کېږي، نه د شهادت اوازه شته، نه الحمدلله نه یو ښځه پکې بوره کېږي، نه یو کونډېتوب شته د ښځې، هېڅ نشته الحمدلله. په افغانستان کې نه اوس دغه اوازې شته مثلا چې پلار دې شهید سو، ورور دې شهید سو، زوی دې شهید سو، کونډه سوې، بوره سوې، خواره سوې. افغانستان کې دا خطر. د افغانستان اوسنی نظام ګوري دا دی په مفته کې نه ده راغلی. د افغانستان اوسنی نظام لپاره بې شمېره قربانۍ افغانانو ورکړې دي. د افغانستان د نظام لپاره، د افغانستان د ساتلو لپاره افغانانو بې انتها زیات سخت تکلیفونه تیر کړي دي. ورور یې هم له لاسه پکې ورکړی ده، ښځې خاوند له لاسه پکې ورکړی ده، ښځې زوی له لاسه پکې ورکړی ده، ښځې ورور له لاسه پکې ورکړی ده، ورور له لاسه پکې ورکړی ده، زامنو اولادو پلرونو له لاسه پکې ورکړي دي. خاص په افغانستان کې د امنیت، په افغانستان کې د خپلواکي، په افغانستان کې د شرعي نظام لپاره. اوس په دغه ویډیو کې د شیخ مولبصیر صاحب په دغه تقریر کې په دې کې یو داسې پیغام ده د افغانستان اوسني نظام ته. په افغانستان اوسني نظام کې کم خلک چې پر وظیفو باندې ګمارل شوي او کم خلک چې د افغانستان امنیت ساتي، کم خلک چې افغانستان مخ ته وړي، خاص پیغام هغو کسانو ته ده. ګوري په دغه نظام کې که چا خیانت وکړي، په الله قسم د آخرت په ورځ خو څه کوي، په دې دنیا به هم ذلیله شي، په دې دنیا به هم ذلیله کېږي. په دغه نظام کې که چا خیانت وکړي له اسلام سره، په دغه نظام کې که چا خیانت وکړي له ولس سره، په دغه نظام کې که چا خیانت وکړي له افغانانو سره، په دغه نظام کې که چا خیانت وکړي له افغانستان سره، د افغانستان له خاورې سره، د آخرت په ورځ به هم ذلیل وي. د آخرت په ورځ به هغه شهیدان چې هغوی د دغه اسلام لپاره، د دې وطن لپاره، د دې شریعت لپاره قرباني ورکړې، خپل کور، خپل آل، خپل مال، خپل اولاد، خپل ښځه، مور پلار ټول یې پرېښو، خپل عزیزان قریبان د الله و در ته ولاړی، د الله و حضور ته خاص د شریعت د نافذ کېدلو لپاره، د خپل افغانانو د ولس د ساتنې لپاره، د افغانستان د ساتنې لپاره ولاړو. هغه به د آخرت په ورځ بیا موږ تاسو تر ګریوان نشي. بیا خاص کر هغه کسان چې په دغه نظام کې مثلا وظیفه لري، په دې نظام کې دته یو مسؤلیت ورسپارل شوی وي، که هغه مسؤلیت دی په حق باندې نه کې ادا، کوم چې دی د هغه مستحق و، د هغه د ادا کېدلو لپاره دی پر هغه شانته کوشش نه وکړي، محنت نه وکړي کوم چې له ده څخه غوښتل کېدل، نو الله به د ورځ په قیامت باندې له دې انسان څخه ضرور پوښتنه کوي. الله به د قیامت په ورځ باندې له دغه انسان څخه سوال او حساب کوي، او هغه د شهیدانو کورنۍ، هغه شهیدان چې ټوک ټوک شوي، هغه افغانان به هم د قیامت په ورځ باندې د دې کسانو وګریوان ته لاس ور اچوي چې تاسو ولې له افغانستان له ولس سره خیانت وکړئ، تاسو ولې له اسلام سره خیانت وکړئ، تاسو ولې زموږ له وینو سره خیانت وکړئ، تاسو ولې د افغانستان له خاورې سره خیانت وکړئ.